سبسکرایب کړئ سمارټ افغانستان او بیل آیکن هم کلیک کړئ د تازه ټکنالوژۍ خبرو لیدو لپاره په خپله ژبه کې. متحد عرب امارات چرته چې واتساپ کال، مسنجر کال او سکایپ بند وو، هلته باټم راغله کم چې به یې 50 درهم میاشتنی پیس چارج کاوه. هغې نه بعد یو بل اپلیکیشن راغله کم چې ټو ټاک نامه یې ده. ټو ټاک باندې فری یا مفت ویډیو کالینګ، وایس کالینګ، ټیکسټ چاټینګ پرې کیږي. خو ټو ټاک اوس ګوګل خپل پلی سټور نه ختم کړه. ګوګل دا کار ولې وکړه او اوس به څنګه ټو ټاک اپ خپلو ټلیفونونو کې ډاونلوډوو؟ نن درته په همدې موضوع خبرې کومه. امید لرم چې دا ویډیو درته ګټوره تمامه شي. تر اخره پورې راسره پاتې شئ. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. ښه وطنوال چې په اماراتو کې پاتې کیږي، هغې ته خو پته ده چې دلته په اماراتو کې صرف څو محدود اپلیکیشن دي چې ویډیو کالینګ او وایس کالینګ لپاره استعمالیږي. له هغې جملې نه یو ټو ټاک دی. را به شو په ټو ټاک به خبرې وکړو چې دا کم قسم اپ دی. هغه دوستان چې ورسره بلد نه دي هغو ته به هم دا معلومات وشي چې ټو ټاک کم قسم اپ دی. ټو ټاک یو پرایویټ موبایل انټرنیټ کمپنی ده کم چې دفتر یې په ابودابي او سنګاپور کې دي. د دې اپ په ترو مونږه ټیکسټ چاټینګ، ویډیو کالینګ او وایس کالینګ پرې کوی شو. دا اپ بغیر د وی پی این نه په عربو اماراتو کې کار کوي، کم چې په کم وخت کې د ښه خدماتو له وجې ډېر زیات مشهوره شو. نو اوس ګوګل د خپل پلی سټور نه ختم کړ. ګوګل خلا دا کار وکړ کم چې زیات شمېر کسانو په ټویټر باندې ټویټ وکړ چې په هغه ټویټونو کې ټو ټاک یو جاسوسه اپ بللی و او ځینې کسانو دا هم لیکلي وو چې په اماراتو کې ډېر زیات مشهوره شوی و. نو اماراتو دولت ته داسې ښکاري ده چې ګواکې یو جاسوس استازي په شانتي استعمالیږي. نو دې ټویټونو نه پس ګوګل د پلی سټور نه ختم کړ او ویې چې دا یو جاسوسي اپ ده کم چې د استعمالونکي معلومات پټوي او بیا یې په ډېرې پیسو خرڅوي. ګوګل خپل انډراید یوزر ته هم دا خبر ورکړ چې دا اپ د خپلو موبایلونو نه لرې کړي. خو د ټو ټاک کمپنۍ دا واړه ادعاوې بې بنیاده بولي او خپل هر یو یوزر یا استعمالونکي ته یې میسج کړی چې پکې لیکلي دي مونږ تاسو ته بلنه درکوو چې د ګوګل خبرې له پامه وغورځوئ او د ټو ټاک څخه خوند واخلئ چې په بشپړه ډول صفا او خوندي دی. ټو ټاک ویاړي چې ستاسو په شانتي یوزر لري. نو دوستانو تاسو ورخطا کیږئ مه. زه درته په ډسکرپشن کې د ټو ټاک ډاونلوډ کولو لینک شیر کوم چې د دې لینک په ترو به تاسو په اسانۍ سره دا اپ ډاونلوډ کړئ او خوند به ترې واخلئ. نو په اخره کې یو پوښتنه درنه کوم چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې دا اپ به په رښتینې جاسوسي کوي او خپل یوزر معلومات به خرڅوي؟ د دې پوښتنې جواب ماته په کمنټ کې ولیکئ. که مو ویډیو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. او که چیرې تاسو دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ترڅو چې د ټکنالوژۍ په اړه کم نوې خبرې وي هغه د ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي.